رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبرئیل علیه السلام راته راغله راته ویل چې یا رسول الله امین ووایه. وای ما ورته وویل چې په څه شي امین ووایم؟ وای جبرئیل علیه السلام راته وویل چې هغه څوک تباه سول ذلیله سول رب تاواني کړل رب تباه کړل رب ذلیله کړل چا چې د روزې میاشت پیدا کړه او همدغسې ورباندې تېره سوله. وای ما وویل چې امین. یا له دې نه وروسته د 9 چې اخیرنۍ پاتې ده، یعنې نن خو 20 ده، د 9 دا 2 شپې لاړله دا روزه درنه که نه؟ چا چې په مسجد دروازې په مخ خلاص وي هغه دې الحمدلله ووایي یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. دا به بیا کینې د اختر نه وروسته بیا به افسوس کوي چې کاشکې مې داسې کړي وای، کاشکې مې داسې کړي وای، کاشکې مې داسې کړي وای. اوس ګوري رسول الله دا خلق ولې د مسجد دروازې په مخ باندې بندي داخلي. ګوري دوستانو درس شروع کوم چې الله جل وعلا دې ټولو مؤمنانو ته اجر درکړي. خدای جل وعلا مو سرلوړي کړه په دنیا او آخرت کې. خبره دلته دا ده محمد رسول الله وای جبرئیل علیه السلام راته راغلل راته ویل ای انسانه والله قسم چې د مسجد دروازې د مبارکو شپو په مخ کې د تا په مخ بندې دي د نبی علیه السلام د دې خیره امین درته قبل سوی ده. په ځان کې د تغییر راوله که د تغییر رانه وصل په دنیا او آخرت کې به ذلیله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای جبرئیل علیه السلام راته راغلل راته ویل چې یا رسول الله امین ووایه. وای ما ورته وویل چې په څه شي امین ووایم؟ وای جبرئیل علیه السلام راته وویل چې هغه څوک تباه سول ذلیله سول رب تاواني کړل رب تباه کړل رب ذلیله کړل چا چې د روزې میاشت پیدا کړه او همدغسې ورباندې تېره سوله. وای ما وویل چې امین. رسول الله امین ویلی ده. چا؟ رسول الله. لا اله الا الله. جبرئیل خیرا کوي رسول الله ورباندې امین وای. جبرئیل به دعا کوي رسول الله ورباندې امین وای. بیا دا کسان چې کینی وای رب موږ ته دا وکړي هغه وکړي دغه وکړي یا رسول الله وای څوک یعنی ډیر خلق په الله قسم داسې سته د روزې مبارکه میاشت ورباندې راغلې ده، مبارکې شپې ورباندې راغلې دي، داسې ورباندې تیریږي لکه عادي شپې سوي لکه پخوا سوي عادي شپې داسې ورباندې تیریږي. خوا مې در باندې بدیږي. دا سخته خبرې چې مې درته وکړې دا مې د دې دپاره درته وکړې پیسې پیژنې، دکان پیژنې، تجارت پیژنې، برکت پیژنې وغیره وغیره. دا رب ولې نه پیژنې په سترګو ړوند سي؟ له رب نه رزق غواړې، له رب نه ښه رزق غواړې، ښې پیسې غواړې، ښه صحت غواړې، ښه اولاد غواړې، ښه موټرې غواړې، ښې بنګلې غواړې، ښه هر څه ښه غواړې. دغه د رب دغه ښې شپې ولې نه پیژنې؟ تباه سي. هر څه ښه تاسې داسې څوک لیدلی ده چې یا ربه ما ته بده ښځه راکړې، ما ته بد اولاد راکړې، ما ته بدې پیسې راکړې، ما ته بد موټر راکړې، ما ته بد بلډینګ راکړې، ما ته بد داسې څوک مو لیدلی دي؟ سته؟ کنه هر څه ښه غواړو، اولاد ښه، ښځه ښه، موټر ښه، بلډینګ ښه، صحت ښه وغیره وغیره. دا ښې شپې ولې نه پیژنې؟ تباه سي. دا ښه عبادت ولې نه پیژنې؟ دا لاسونه به دې پورته کړي څنګه شرمېږي نه له رب نه؟ څنګه شرمېږي نه له رب نه؟ دغه ښو شپو په مخ کې په تا باندې د مسجد دروازې تړلې دي، د مسجد دروازې در باندې بندې دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. او دا زه بیا سبا تاسو ته په ثبوت درته رسوم. دا به م نه وایي چې قاري صاحب دا خبرې دې له ځانه کړي. سبا زه تاسو ته قصدن د دې خلقو ویډیو هم درته کوم او د دې خلقو عکسونه هم درته اخلم چې دغه خلق دي. وګوري که بنګالی و د دکان به بند وي، که هندی و د دکان به بند وي، که پنجابی و د دکان به بند وي، که سوډانی و د دکان به بند وي، خو پښتون ذلیل به د دکان مخې ته ناست وي. دکان به خلاص کړی. ټول هم نه یادوم، یعنې دا خبرې خو مې هغه داسې را باندې پوهېږي دلته د څه شي دپاره خلاص کړي دي او د چا دپاره مې دا خبرې وي او د چا دپاره مې وکړي. قدرمندو د قرآن عظیم شان په زده کړه شروع کوم.